سلامونه ملګرو، بیا هم په مکه کې یو او دغه ته روان یو د حرا غار ته. هماغه ځای کوم ځای کې چې پیغمبر صاحب ته اول ځل وحي راغلی وه او دغه لاره ده. نو ما راځي دغه لاره هم در باندې لږه وګورم. دغه چې دی ملګرو خپله دا جبل نور دی، ګوره دا زینې ورته ختې دي. دلته به بره ورځو. غار حرا خپل همدغه ځای کې ده. دغه ځای که مخامخ چې تاسې ګورئ ده، دغلته دا موټر ودرېږي نو دا انټرنس دی، دغلته نه به ورننوځو. دا دننه راننوتو دغه دروازې باندې ګوره دا خپله د غار حرا ته چې بره ورځي نو دغه ځای ورته جوړ کړی دی. دا یې دغلته لیکلي چې د غار حرا لاره داسې به ورځي، هغه ځینو باندې به خیږي بره رسېږو انشاءالله. هغه باره خلک دي ګوره. ښه دا دی د غار حرا مزل یا د غره ختنه اصلا اوس شروع شوله. دغه شاته ساحه چې ده دا پاتې شوه، اوس په زینو باندې موږ خیږو. نو راځئ چې مخکې وګورو. دلته دغه کوترې خپله په بیت الله کې حرم کې هم ډېرې زیاتې دي، همدغه کوترې دي. او دلته هم دي دا غار حرا دغه کې دغه دی روان یو ملګرو. ښه په کلاره به ورځو ځکه ګرمي ده ډېره زیاته. ښه دغه تعمیر ته ورننوځو. نه پوهېږم چې دلته څه کوي. کیدای شي ښه دا سټور غوندې دی، لاره یې جوړه کړې ده. مانده که اوبه در سره نه وي اوبه والی او څه معلومات هم پکې شته دی د باد باره کې، څه معلومات هم دا شته. مونږ دا وخت په دې باندې خوښ کړ د غار حرا دپاره ځکه چې مونږ ویل خلک لږ کمي، خو بیا هم کافي اندازه خلک زه ګورم چې روان دي. خو دا څومره خلک چې عمرې ته راغلي دي چې د سال لمانځه کې ما ولیده، بېګا مې چې عمره کې ولیده، نو که هغه ټول دلته راشي نو د خپو ږدلو ځای به نه وي. اوس هم یعنې په حساب دا موږ ښه فیصله وکړه چې دغه وخت رالو. یو دغه لاره ده سیده تلې ده، او بل چې دی دغه خوا کې زینې دي، هغه نسبتا دې ته لږې اسانې دي. نو مونږ ګورو چې داسې څو ورځې پورې تلی شو، که ستړي شو مونږ هم مجبور هغه زینو ته واوړو. دا دی مونږ لږ نور هم اوچت رالو بره. کلاک ټاور هغه دی، همدغه ځای کې چې دی بیت الله دی، خپله لاندې حرم دی، او دا ځای چې دی دا ترې لرې دی. مونږ به هغلته بره ځو. دا د لاره نور هم پاتې ده، او د هغه ځای نه هغه لاندې چې دا سپین تعمیرونه ګورئ د هغې نه رالو. لاندې دې خوا ساحه چې ده هغه به نه ښکاري نوره، او دا چې بره خیجي ښي طرف ته ځای دی. دلته هم تعمیرونه شته دی خو کم دی دې خوا. دا چې دی خپله ګورئ دا لاره ته ښکاري لږ ځای پاتې دی، دغه لږ سخت ونې دی او توکل پوخ دی. دا دی اوس هلته خیږو. دې ځای نه هغه د کلاک ټاور هم ښکاري. دغه ځای خو دا هماغه بره سره چې دی د دې غار ښکارېدو چې دا هغه ځای دی. هغې سره ورسېدو. لږه لاره پاتې ده، انشاءالله نږدې یو. لږ صبر نور وکړئ. دا دی غار حرا ته خپله راورسېدو. ښه دا ځای ډېر په لوړه باندې دی، نو یو څه ناڅه مزل لري، او انشاءالله چې راشئ الله برته دې راته ښه اجر درکړي، ځکه زحمت شته پکې څه ناڅه. هغه دی موږ خو بره رالو، اوس واپس لاندې کوزېږو. ښه خپله غار دغلته دی. دا دی ګوره لاندې خلک ور روان دي، نوبت کې خلک ولاړ دي. ګوره هغه مخامخ دغه د خپله هغه کلاک ټاور چې دی هملته حرم دی. د هغې ځای نه دغلته شاته لاره باندې راځي، اوس واپس کوزېږو
خپله دغه غار حرا دی دغلته ننوځو ښه دغه ښار دی دې ځي کې به داسې ورځي څه ده کیمره م نیول غواړي دلته وتل هم غواړي ترس کېږي ऊपर ही चलते मजा आएगा دلته به اوس نوبت کې ولاړ یې دا ورځ د داسې بیروبار دی ډېر مرګ کال په خدای دغه دی ګوره دا خلک همدغه لږ ځای دی ښه دغلته خلک کښېني دغه نوبت کې ورته ټول ولاړ دي ګورئ بس هر ورځي او سړی ورځي لمونځ کوي پکې یو رکعت دوه او بیا بل ته نوبت ورکوي بس خپله دغلته د پیغمبر صاحب کېناستو الله اکبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر زه کوشش کوم چې لاندې کوشم دغه خپله غار حرا دی یا د حرا غار دی دا ملګري راغلي دي هر یو پکې کوشش کوي دوه دوه رکعته نفل لمونځ پکې وکړي خلک ډېر دي او چې ډېر کوشش وکړي دوه نه زیات پکې ځای نه په یو وخت کې ډېر وړوکی ځای دی دلته دا د زنانه هم راغلي او هر یو کس بیلې بیلې ژبې وي پکې څوک انګلیسي څوک پښتو څوک اردو څوک نورې ژبې دري فارسي د هر قسمه ژبې خلک دي پکې دا زموږ دین ښکلا ده تاسو ورته ګورئ ماشاءالله د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک را روان دي په هره ژبه چې دلته یو شی دی دغه ځای کې دی فقط او فقط مسلمان دی بس خلاص راغلم یو کس نوبت ورکوم څوک ماته نوبت نه راکوي زه ډېر نږدې ما خو دا مشران راشي دې ته نوبت ورکړو دغه ځای دی دغه د کاکا پکې لمونځ کوي د تاجکستان نه راغلی دی دغه خپله غار حرا دی دغلته نه غونډه مکه ښکاري ګوره رڼا ډېره ده صحیح نه کش کوي دا اوس دې پسې زما نوبت دی ښه زه به دا دوه رکعته لمونځ پکې وکړم موږ وکړو اوس به وځو الله دې قبول کړي ملګرو د حرا غار یا د جبل نور دغه ویډیو هم دې ځای کې پای ته رسیږي او هغه ملګري چې تر اوسه پورې عمره نه یې کړي الله دې ورته وس ورکړي الله دې ورته توفیق ورکړي چې راشي دې ځای ته دې کې شک نشته چې بختور ځای دی انشاءالله د بیا لیدو په هیله باندې مننه دستي ساته خدای په امان